غزیږي او پر تا در پورته کیږي، چې تا ته در غزیږي او پر تا در پورته کیږي. وطنه د دشمن خو دې پنځه ځایه لاس مات سي. دا تیږي د سپین غر د نیزه بازو پښتنو دي، دا تیږي د سپین غر د نیزه بازو پښتنو دي. یوه ورځ به شنګری د مغولو د آس مات سي. د ضلع شیراني د دې تنظیمي غونډې پروګرام، د دې پروګرام دروند صدر قدرمن حمید شیرانی صاحب، د پښتون ژغورنې غورځنګ ایالتي کوارډینیټر قدرمن نور باچا صاحب، زموږ ډیر قدرمن مرکزی مشران سایل اعلی، ملک مجید صاحب، خان اکیار، د ایالتي کمیټې ډیر قدرمن غړي اسد خان کرار، اقبال پښتون، رحمت خرسنی، نصیب افغان، او تر ټولو زیات د ضلع شیرانی ډیر ښاغلی قدرمن تنظیمي کوارډینیټر عثمان زیارمل، او د شیرانی ضلع ډیرو قدرمنو مشرانو تنظیمي ملګرو. تر ټولو زیات خوشحاله یم زه د دې زموږ چې کله دا د ممبرشپ د دورانیې وروسته داسې یو دغه منځته راغلی چې له موږ سره چې کوم سرکاري ملازمین وو د هغوی غړیتوب د پی ټي ایم په ممبرشپ کې نه وي. نو ډیر ملګري چې وو چې موږ سره به ودې نه وي یا ممبرشپ به وي خو دا به نه وله، هغه ملګري بیا د پښتون ژغورنې غورځنګ وکار ته یا داسې تنظیمي اکټیویټیانو ته تر ډیره حده پورې سنجیده نه سو پاته. یو دوه درې دا رقم کسان سته چې زه یې وینم چې هغه د دې شپږو کلو چې د دوی کم یو جدوجهد له دې تحریک سره روان وي. هغه ملګري په هغوی کې یو محمود افغان صاحب دی چې همیشه موږ سره په مظاهرو کې هم په جلسو کې هم بهر اکټیویټیانو له هم ځي، دلته هم راځي ناستي. دا رویې چې دي دا مضبوطی رویې، دا درنې رویې، دا رنګه خلک چې دا موږ واقعي ویلی سو چې لکه دا د اوس ته ډېر د شوشا په دې دور کې دا رنګه سنجیده ملګري چې بیا انسان لږ نورم حوصله مند شي. یوه خبره چونکې زه داسې لږ له دې په عنواناتو کې تړلګي څه خبرې کوم. موږ او تاسو د شیرانی تنظیم په جنوبي پښتونخوا کې زه دا ویلی سمه چې له کوټې وروسته بیا ما په بوري کې خبره کړې وه چې بوری تقریبا تنظیمي پوختیا ته روان دی رسېږي. نن زه دا ویلی سم چې ضلع شیرانی چې ده دا هم تنظیمي پوختیا ته د تنظیم ولور ته روانه ده، او د تنظیم چې کوم هغه معیار دی هغه معیار ته خپل ځان رسوي. زموږ او ستاسو ادب لکه کوارډینیټر چې کومه خبره وکړه په پښتانه قام کې دا چې په کومه جغرافیه کې موږ پراته یو، د دې جغرافیې نوعیت چې کوم دی، د دې جغرافیې ارزښت او قیمت چې کوم دی، دا په تاریخ کې تر ډیرو جغرافیو خاص پاتې شوی. که تاسو د تاریخ په نورو حالاتو باندې یا مو سر نه خلاصېږي یا مو ویلی نه، نو زه په دې موجوده دور کې داسې لږ ښکاره کړم. په موجوده دور کې دا چې اوس کومه 20مه صدۍ ده له 2001 څخه بیا تر 2025 پورې، چې کله په 1991 کې په افغانستان کې زموږ په پلارني ټاټوبي کې د پښتنو چې کوم یو انقلابي فکر وي هغه شکست وخوړی. له هغه شکسته وروسته چې روس راغلی وي، بیا چې کله روس له افغانستانه زه خبر ته ووتلی، په 1 کې امریکې په دنیا کې په نفسیاتي اړخ باندې هم د خپل اکیډمیک د کتابو او د ماهرینو له لارې هم او د خپل طاقت او د خپل سیاست په ژبه باندې هم دا خبره وکړه چې اوس دنیا چې دا یو پولرز، مطلب دوی دا خبره وکړه چې لننه بعد په دنیا کې له موږ سره څوک دا رقم نشته چې ټغره را سره ووي. پر ګرد دنیا به راج زموږي، په ګرد دنیا کې به په سیاسي میدان کې فیصلې زموږي، په ګرد دنیا کې به په معاشیت کې په منډۍ کې تر ټولو غټ حصه زموږي،
موږ به دا طی کوو چې کوم شی به په کم قیمت خرڅېږي. په ګرد دنیا کې به دا اختیار له موږ سره وي چې په کم ځای کې امن پکار دی او په کم ځای کې جنگ پکار دی. په ګرد دنیا کې به دا اختیار له موږ سره وي چې چیرې د انسانانو ژوند صحیح دی او چیرې د انسانانو ژوند نه دی صحیح. دا له یو نوي بعد د امریکې یو سوچ جوړ شوی و دغه زمانه ته هغه دور ته ویل کېږي مونی پولر یا یونی پولر ورډ. ګرد دنیا د امریکې پر ستن باندې را څرخېدل. امریکې بیا د ځان په مقابل کې بل سړی نه لیدی، خو داسې په لږ دور کې په 10 کاله نه و پرسوي چې امریکا بل جنگ ته داخلېدله، چې امریکې د دهشتګردۍ په خلاف خپل برای نام جنگ شروع کړي. په دې خطه کې د هغې بنیادي مقصد دا وي چې دې ځان ته دا ویره محسوسه کړه چې دلته یو بل څوک هم شته، دلته یو څه نور لنډي انسانان هم دي چې هغه زما په خلاف راپورته کېږي، هغه دی چین. نو دا وخت په دې دنیا کې د امریکې او د چاینا تر مابین یو زورور جنگ روان دی. دا جنگ ښکاره جنگ نه دی. اوس چونکې زموږ نن د سټډي سرکل موضوع نه ده، دا تنظیمي هغه دی، زه پکې لږ دا خبرې کوم. که تاسو چې په کومه خطه کې چاینا پرته ده و دې ته انډو پیسفیک اوشن یایي، مطلب چې چاینا ده، له چاینا سره چې بیا کم سمندر دی دا پیسفیک اوشن ورته یایي. دغه اوشن بیا په انډین اوشن باندې په انډین بحر باندې هم ګډېږي. امریکې د چاینا شاوخوا 3 دا رقم منظم لیرونه په اوبو کې اچولي دي چې دا کوشش کوي چې چاینا پر هغه ځای باندې بند کړي. امریکا اوس له چاینا څخه په عالمي دنیا کې ویره محسوسوي. دا جنگ یو امریکا دې ته خپل کور کې هم اچولی دی، تایوان یې ورته سپورټ کړی دی، تایوان یې راپورته کړی دی، او بل جنگ امریکا هلته په فضا او په اوبو کې هم جنگ ورته کوي. او دغه جنگ د دې جنگ هغه سخت شکل چې کوم دی هغه زموږ او تاسو په وطن کې کېږي چې دا دی چې تاسو یې وینئ چې ورځ تر بلې په پښتانه وطن کې د دهشتګردۍ کمی واقعیات کېږي. د دې یو درک نه معلومیږي چې څوک وژل کېږي، څه له وژل کېږي، د چا لخوا وژل کېږي. نو دا زموږ د خطې اهمیت دی چې اوس دا 2 زورور قوتونه زموږ په خطه کې جنگ کوي. دغه رقم یو وخت زموږ په خطه کې زموږ پر دې سیمه باندې چې دلته واک زموږ وي له 1525 وروسته د پښتنو بادشاهت له منځه ځخلاړي مغولو ترکیانو مغولو د بابر په دور کې د بابر په سربراهي کې پر موږ باندې حمله وکړه. له هغه وروسته زموږ له بادشاهت څخه پښې وختلې. شیرشاه سوري لږ کوشش وکړي تر 1555 پورې، اخري د دچ کم نوسای وي اسلام شاه سوري هغه هم شکست وخوړی. همایون برته د ایران په ملګرتیا باندې رالی، د پښتنو بادشاهت یې له منځه یوړی. خو یوه بدبختي هغه ټیم کې هم وله، دا د ایاز یوسفزیو کتاب د خپل اتلان وپېژنئ. په هغه کې یایي چې شیرشاه سوري او ملک کجو خان، دا چې اوس کومه د خیبر پښتونخوا سیمه ده، د شیرشاه سوري او د ملک کجو خان ترمنځ هم اتفاق نه رالی د مغولو په خلاف. له دې وروسته چې څونې هم د پښتنو تیریکونه منځته راغلي دي، دارنګه پراخ تیریکونه نه دي راغلي چې ګرد کام یې په لپیټ کې اخیستی دي. د پیروشان دور وچلېدی، د مذهبي مریدانو په شکل کې هغه د خپل کام خدمت وکړي، له مغولو سره جنگ وکړي، د خپل کام د غلې، د خپل کام د تهذیب، د خپل کام د نفسیاتو او د خپل کام د ثقافت لپاره یې جنگ وکړي. بیا یې ملخان او دریا خان بیا راځه تر خوشحال خټکه پورې، مطلب بیا له هغه وروسته بیا د هوتکو یو دور راځي د میرویس نیکه په شکل کې، بیا د احمدشاه بابا یو دور راځي. اخري چې زموږ هغه کوم جدیده تحریک چې موږ ورته ویلی سو د باچا خان له دور څخه شروع کېږي چې دا تقریبا په اوس وخت کې په ټول پښتانه کام کې خپلې ولګي له هغه دور څخه تر اوسه پورې ورسولي. خو چې د پښتنو له وجود څخه کم تحریکونه پرته کېدلو، استعمار تر هغه دوګونه زورور وي. که یو وخت مغول پر موږ باندې استعمار وي، له هغه وروسته بیا انګریز استعمار سو. له انګریز سره د سیکانو ملګرتیا او په هغه دور کې هم بیا موږ کمزوري وو. موږ ته انګریزانو بل شکست نه دی راکړی، موږ افغانستان قبضه سوی نه دی، د انګریزانو تر واک لاندې نه دی راغلی، خو موږ یې پر ملا غوټ ظلمات کړو. زموږ پر منځ یې ډیورنټ کرښه وکښله. له هغه باوجود د پښتانه کام دا دروند او درست وجود چې کوم وي دا پر منځ مات سوی. پر هغه چې پر منځ پرې سوی کام چې کوم دی هغه تر اوسه لا ټکرې خوري، په لار کې هم ټکرې خوري، په بر کې هم ټکرې خوري. زموږ بنیادی مسله چې شته، چونکې نه هغه دغه راځم، زموږ بنیادی مسله دا ده چې په دې کام کې تر اوسه پورې اجتماعي احساس نه دی پیدا شوی. دا کام چې کله قومي ریاستونه جوړېدل، هغوی کامونه له ټبرونو راویستل، یو کام یې ځینې جوړ کړي. پښتنو خپل قومي ریاست نه دی لیدلی،
په قومي ریاست کې ادارې جوړېږي، بیا تعلیمي اداره هم ستا خپله وي. په تعلیم له لارې زه ستا و بچیانو ته لکشنوالي تربیت ورکوي چې ته یو کام یې، زه به ستا هغه ورښیي، ترانه ستا هغه ورته لګوي، تاریخ ستا هغه ورته یایي، ستا له خپلې خاورې سره ستا و بچي ته په سکول کې مینه ور پیدا کوي، ستا له خپل غره سره، ستا له خپلې ډبرې سره ستا د وطن د بوټو نمونه ورښیي. و دغه ته هغه په لیټریچر کې رومانټیسیزم یایي چې انسانان په ډېر خوږه مینه له خپلې سپرې خاورې سره وتړل کېږي. لکه هغه رحیم مندوخیل صاحب یوه خبره کړې ده چې دوی دوکۍ له تللی وي، خلکو ویل چې دا دوکۍ کې ډېره سخته ګرمي ده، ده ویل چې دا د خپل وطن ګرمي ده، ته ګرمي اجار سي. دارنګه انسانان چې ستا ریاست قومي سي، هغه په تعلیم کې هم تا له خپلې خاورې سره تړي. چې ستا خپل قومي ریاست وي نو هغه ستا پر زراعتو باندې هم کار کوي، ستا پر ژبه باندې هم کار کوي، ستا پر ثقافت باندې هم کار کوي. زه د مثال په توګه یوه خبره کوم. زموږ ثقافت په غیر مادي شکل کې خو بالکل له منځه لاړې، په مادي شکل کې هم له منځه ځخه لاړې. دا چې کوم خوراکونه دا زما مخ ته چې کوم بوتل اوس پروت دی، دا بوتل یو پردی بوتل دی، موږ او تاسې خریداران یو، په دې کې اوبه خرڅېږي. تر دغه قیمتي شربت زما او ستا په وطن کې ستا خو موږ د چا تر مارکېټه نه ورسوو. زموږ د دې د خپلې خاورې سره چې په موږ کې کم هنر ویه، هغه هنر چې موږ ته کم په دنیا کې غرور راکړی وي یا اوس په جدیده دنیا کې د مارکېټ برخه جوړولو، زموږ هغه هنر له منځه ځخه لاړی. موږ په خپلو کورونو کې اوس په پښتنو کې 80% پښتنو مالداري وبایلله. زموږ وطن د مالدارۍ وطن وي. له مالداري سره زه فقط یو مثال دلته ږدم د دې ټولو ملګرو تر مخ. زموږ په وطن کې 3 مسلې حل وي. د شلټر مسله په جدیده دور کې چې دا کم موږ کې اوسېږو کوټه یا اوس د سیمټو غرالی، د سریې غرالی، خو سیمټ او سریې زموږ خپل شی نه دي. د شلټر مسله زموږ خپله حل و. د تحفظ مسله د اسمان له دوړو له باران او له یخه څخه. د خوراک مسله زموږ خپله په خپله جغرافیه کې حل و. او د علاج مسله زموږ خپله په خپله جغرافیه کې حل و. دا له څه څخه حل وله؟ دا فقط ستا د وطن له یوه بوټي او له یوې میږې څخه حل. زموږ په وطن کې د یوې میږې مثال زه درکوم. زموږ په وطن کې یو شپانه 100 میږې کتلی شي. د دې 100 میږو لپاره ستا په وطن کې بوټی چې دی هغه د خدای د باران په اوبو ستا په وطن کې په خپله شینکېږي. د دې 100 میږو چې به کله تا د وړۍ سکول وکړي، له دې سکول څخه بیا د څرخي په زور باندې زموږ زنانو څرخیان ودل، له هغه باندې له هغه باوجود یې تاګۍ ودلې، کښدۍ یې جوړولې. دا زموږ د وطن کې له باران او له یخ او له ګرمۍ زموږ د دې مسله چې وه دا حل وه. موږ دنیا په یوه شي ته نه وو مجبور. د دغې میږ او د دغې وزې په برکت باندې زموږ په ژمي کې په دغه جغرافیه کې چې کوم شی موږ ته ضرورت وي د غوښې، هغه غوښه ستا په خپل کور کې ستا له خپلې مالدارۍ ته پروله، ته د دنیا و یو مارکېټ ته نه وې محتاج. د دغې میږ او د دغې وزې په برکت باندې چې کوم شی تا ته درکوي، دا ټیم په دنیا کې قیمتي شی چې کوم دی ډیری پروډکټ دی، د ډیری چاکلیټ دی چې اوس یې موږ اکثره په بازارونو کې اخلي. ستا په خپل کور کې ستا له میږ او ستا له وزې څخه ستا پۍ و، له هغو پۍ څخه شړومبی وي، ماسته و، پروی وي، کوچ وي، کتروبه وه، پونې و، کورت و. دا ټول شیان هم ستا د ژمي خوراک وي، هم ستا د دوبي خوراک وي. د دې په مټ کې ته د دنیا له هره مارکېټ څخه د پیسو د ورکولو له دې دغه څخه خلاص وي. نو ته به دنیا ته مجبوره کېدې په څه شي. خو چې دا بدبختي وه چې ستا ریاست خپل وای، دا صرف ما یو شی در وښود، دا چې زه د وطن پر بوټو باندې خاصه خبره وکړم چې کوم بوټی د کمې بیمارۍ لپاره استعمالېږي، او هغه د هغه په مټ کې چې اوس موږ کوم شیان اخلو. پرشۍ زموږ په وطن کې په هر غره کې کېږي. له دې څخه موږ په کړس کې له پرشۍ څخه خاریای جوړوو، پرشۍ ګرموو، بیا ټکونې جوړوو، له هغه څخه خاریای جوړېږي. په دوبي کې دا د دنیا تر هره بهترینه کیلسي پرۍ ښه خوراک دی چې موږ په شړومبي په مستو کې بیا موږ اچوئ، وړوئ به مو، خوړی به مو، دې موږ د میډیکل له هره پروډکټ څخه خلاص کړي. دا تا سره وي. دغه ذهن که ستا خپل ریاست وای چې ستا دغه ذهن یې په کار باندې راوستلی وای، نو ستا له دغه طب له یوناني طب څخه د انسانانو له دغې تجربې څخه به تا نوي ډاکټران پیدا کړي وو، نوی میډیکل کالج به د پیدا کړی وي، نوي جدیده ذهنونه به د پیدا کړي وو، ریسرچ به د کړی وي. نن به ستا پروډکټ، ستا شیان د دنیا په مارکېټ کې خرڅېدل. ته په دې معنا غلام سوې چې ستا ریاست خپل نه وي. د دنیا قانون ځکه ترقي وکړه چې هغوی ته دا یو دور داسې وي چې انسان دا شی راپاللی وي. له 19مې صدۍ وروسته ریاستونو دغه شی پالل شروع کړي. زموږ ریاست له منځه څخه لاړ، او تر ننه پورې موږ خپل ریاست نه لرو. دا چې ریاست نه لرو دا یو بدبختي ده. بله بدبختي زموږ په وطن کې ډېر ناورین او ډېر د ویر یو قسم فضا جوړه ده. داسې ناوشوده جنګ روان دی چې موږ حریان یو چې ته چا وژلی چې ما څوک مړ کړي، ته به په دې حریان یې چې په دې کې به 100% پښتون انوال. زموږ
د خپل کام په بدبختۍ کې یوه بدبختي راله، زه دلته دا خبره ښکاره کوم لږ، یوه بدبختي داسې راله چې زموږ په وطن کې خام مال د دشمن لپاره د پښتنو ځوانانو په شکل کې ور پیدا سوی. په هغه کې یو کردار زه ګیله خالصه کوم چې پښتنو ملایانو ادا کړي. زموږ په مدرسو څخه ډیری د پښتانه ځوانان د وطن د بربادۍ سبب سو. زموږ له مدرسو څخه ډیری پښتانه ځوانان د قرآن شریف دونی طالب علمان نسلو لکه څونې قدر کې چې دوی د جهاد یا د عالمي دهشتګردۍ سبب سو. نو موږ ته څه کول پکار؟ یوه بنیادي خبره چې قرآن شریف باید په ټول پښتانه وطن کې، زه له دې 2 کلو پر دې باندې خبره کوم چې باید قرآن شریف د هر پښتانه تر ځای نه پورې ورسېږي. چې کله قرآن شریف په ترجمه او په تفسیر زموږ تر ځای نه پورې ورسېږي، موږ به کم از کم له دې مسلې څخه لږ خلاص. دویمه خبره، موږ دا یوه ګیله کوو یا دا خبره کوو چې زه خپلو ماشومانو ته کور هم قرآن شریف ورښیم، هم احادیث ورښیم، هم د ژوند چې حقوق الله دي او حقوق العباد دي هغه ورښیم. خو مولوي صاحب که ستا رویه دا رقم وله چې ستا له مدرسې باوجود زما د کور ماشوم، زما وراره یا زما زوی د کام په تباهي د سبب ګرځېدی، بیا زه هغې مدرسې له نه دررسم. یو خواته عالمي قوتونه زما په دهشتګرد مسما کوي، بل خواته دا ریاست چې په ما کې داسې خام مال ګوري چې برته یې زما د وژلو سبب کی، او بلې خواته زما په وطن کې په خپله یو سړی لګیا دی په دغه مسله باندې ورسره اخته دی. نو له دې څخه چې څونې دا ټیم په دنیا کې عالمي دهشتګرد تنظیمونه دي، په دې وطن کې وجود سته، شاته یې ریاست ولاړ دی، ریاست یې سپورټوي، له هغه څه خو ګیله کېدای نه شي، هغه قاتل دی، هغه زموږ د نسلونو قاتل دی، هغه ستا پر جغرافیه باندې، ستا پر وسایلو باندې قابض دی. برته خبره چې دا په موږ کې بنده ده. موږ دغه ناس تنظیمي ځوانان دا چې اوس موږ په یو سفر کې روان یو، دا سفر تر اوسه پورې لا باید ډېر سوکت یو. خلک کله ځوانان پر سوشل میډیا باندې دغه کوي چې مطلب له پلاني چا سره اتحاد وکړي، له پلاني سره اتحاد وکړي. کوي دي هر مظلوم قوم چې جدوجہد کوي، موږ ورسره ولاړ یو د استعمار په خلاف. خو زموږ خپله قضیه ده، زموږ مسله په خپله ډېره واضح ده. موږ د خپل کام، د خپلې جغرافیې د خپلواکۍ لپاره سیاست کوو. په هغه کې موږ د یو چا اصولو ته، د یو چا فارمولې ته محتاج نه یو. دا زموږ خپل وطن دی، په دې وطن کې سپین ږیري سته، په دې وطن کې د ازادۍ جنګونه سوي دي د خپل وخت مطابق، او موږ هم اوس یو سوچ لرو د دنیا پر شیانو منظر دی، د هغه مطابق موږ خپل جدوجہد کوو. موږ نه په دې باندې شمارانه ښکاره کوو چې خلک د موږ ته داد راکړي، نه په دې باندې شمارانه ښکاره کوو که ما له چا سره د ملګرتیا اظهار وکړي بیا خو نو زه ډېر باغي او انقلابي یم، که به نه وکړي بیا نه یم. زموږ خپله قضیه معلومه ده، د خپلې خاورې د خپلواکۍ جنګ دی، او دا خپلواکي تر هغو پورې نه اخیستل کېږي چې پر دا منځ باندې چې پرې سوی وطن دی، چې له هغې خوا هم پینې ورته ووهل کېږي او له هغې خوا هم موږ پینې ورته وهو، یو مضبوطه املون ورته ولګوو، بیا نو ممکنه ده چې موږ دا خپل کام او دا خپله جغرافیه چې ده دا آزادولی سو. د دې لپاره تر ټولو بنیادي کار چې دی دا شعوري کار دی، چې د دشمن په لومه کې به نه پساوږو، د دشمن لپاره به نه پساوږو، د دشمن لپاره به خام مال نه جوړو. او دغه تنظیمي سرکل چې دا دلته حمید صاحب یا سایل الله یا عثمان زیارمل یا نور چې زموږ څونې ملګري لګیا دي او تاسې نن راغلي یاست، زما به له تاسو ټولو دا خواست، تاسو د دنیا تر ټولو انقلابي خلک یاست، بل هیڅ انقلاب مه کوئ. په خپل کلي او په خپل کور کې د خپلو ځوانانو او د خپل نوي نسل پر ذهن باندې کار کوئ. کم دشمن چې موږ په ګوته کړی دی، هغه دشمن دوی ته هم په ورګوته کوئ، او په کومه طریقه باندې چې دا جدوجہد روان دی د هغه لپاره یې روزئ. دا د دنیا تر ټولو غټ انقلاب. په سوشل میډیا ډېرې خبرې راځي، خلک خبرې کوي چې چیر دی پلانی یا دا چش روان دي یا تاسو څه وکړل یا تاسو ولې خاموشه یاست. موږ ته د هیڅ چا د خبرې د جواب ضرورت نشته. زموږ کردار موږ ثابتوي، زموږ دارنګه تنظیمي ورکشاپونه موږ ثابتوي، زموږ هغه جدوجہد موږ ثابتوي په خپله خاوره او خپلو خلکو ته کوم چې موږ په دا 6 کاله کې کړی دی. زموږ د ملګرو شهادتونه موږ ثابتوي.